په خوب کې د زوی لیدل. ابن سیرین رحمت الله علیه ویلی دی چې که څوک وویني چې لور یې پیدا شوې ده، دلیل دی چې ده ته به خیر او خوشحالي ورسیږي او د کور والاو څخه به خوشحاله شي. او که وویني چې زوی یې پیدا شوی دی، دلیل دی چې لور به یې پیدا شي. او که نجلۍ وویني نو زوی به یې پیدا شي. جابر مغربي رحمت الله علیه ویلی دی چې څوک وویني چې د ده زوی و او هغه چا تختولی دی، دلیل دی چې ناجوړه به شي. او اسماعیل اشعث رحمت الله علیه ویلی دی چې که وویني چې د هلک حاصل کړی دی یا چا ورکړی دی، نو د ناامیده ښځې ځای څخه به ورته یو شی میلاو شي.